اوس په تاسو وایي چې علي بی دا د څه شی نه په چینچۍ کې اچولي دي او کوم خواته روان یې، نو دا ویلاکس پوره وګورئ، د قصه درته پوره کومه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه سر ټیم شو نو زه په موټرسایکل باندې د بل پارټنر سره کېناستم، هغه ماکس هم اچولی، ما ورته ولې ویل چې د زکام څه لږ ډېر شکایت دی راته، نو ما ورته ویل ځه الله پاک د خیر کې. ډایرکټ په موټرسایکل باندې کېناستو، د خان محمد مشین بازار هم چې کله راکراس کړو نو تاسو لیدلی شئ چې بدرګۍ ته راورسېدو. دا د بدرګۍ بازار دی، غټ بازار دی. د هغې نه راواوښتلو دلته کې سور پل ته راورسېدو. اوس په ځو مونږ د کار ځای ته، ځکه چې مالک بار رنګونه کوي، یاره وایي ته زما د کار خواله راځي او که نه. نو ما ورته ویل زه در روان یم. دلته کې درچن پر لارو کوڅو کې موږ د شارټ کټ لاره اختیار کړل، ځکه موږ ویل چې لږ نږدې وځو. دلته به ډېر زیات ګړبونه وو. درچن د بازار نه چې کله راووتو، دلته تاسو لیدی شئ چې هغه ډاک ته موږ راورسېدو، کوم چې غونډ ماجرو په قبضه کې اخیستی ماجر دی یا ګډبانې دي، په نه تاسو ورته په خپل زبان کې څه وایي په کمنټس کې راته لازمي ووایي چې غونډه کې چوپړۍ موپړۍ جوړې کړي دي او غونډ ډاګ یې په خپله قبضه کړی دی. دلته چې کله راوختو دلته تاسو لیدی شئ چې دا ګورنمنټ کالج جوړېږي چې ډېر زیات ښکلی دی او ډېر زیات مزېدار دی. زه دننه نه یم ورغلی، خو د بار نه ما ولیدو چې زما ډېر زیات خوښ هم شو. اوس ماته پته نشته دی چې دا کالج د جینکو دی او که د هلکانو، خو کالج ډېر زیات مزېدار. د هغې نه پس چې واوښتلو نو دلته کې کتی شئ تاسو ځای په ځای ډېر ښکلي باغونه دي. زه ډېر زیات خوشحاله وم ځکه چې زمونږ کم کار چې کم دی هغه نن د فاینل کېدو واله دی. نو کله چې کار فاینل شي د هغې نه پس مونږ د مالک سره حساب کتاب کوو او د هغه نه مونږ خپلې پیسې اخلو. نو تاسو لیدی شئ چې دلته کې مونږ کله دې پولونو ته راورسېدو نو مونږ هغه ځو مامون د سیند غاړې ته، هلته کې مونږ ټیکه نیولې ده چې مالک راته ویل یاره ویل تاسو راشئ خرچې مرچې سم په ما شو ویل زمونږ کار وکړئ، تاسو کار زمونږ ډېر زیات خوښ شوی دی. نو تاسو که زمونږ چینل باندې نه وي زمونږ چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ او مخکې دوستانو سره لازمي شیر کړئ. دلته چې کله مونږ د ډکي بازار ته راورسېد، د هغې نه چې کله واوښتو نو روډ ډېر زیات خراب و. تاسو لیدلی چې ایله ایله یې په غټ کاڼي اچولي چې کمې ته روړه وایي که څه ما ته پته نشته دی. نو هغه هم چې کله راکرس کړو هغه کلي ته راورسېدو چې تاسو دا ډاګ لیدی شئ چې مکمل خالي دی، ځکه چې مونږ ډېر سهار وختي کې راغلي وو تر دې چې مونږ د هغه کلي محلې ته راداخل شو. او تاسو لیدی شئ زه ډېر سخت خوشحاله شوم ځکه چې د دې غټ سفر نه زه ډېر زیات تنګېږم او مونږ هر سفر په موټرسایکل کوو. دلته چې مونږ کله کور ته رادننوتو نو تاسو لیدی شئ ډېر ښکلی کور دی. مونږ پکې غټ انجن لګولی، دا انجن چې په کومو ځایونو کې بجلي نه نو هلته کې مونږ راوړو. په دې کچن کې مونږ کار شروع کړو. مونږ ویل چې دا کچن ورته فاینل کړو، د هغې نه پس به بار برنډه کوو. چې کله بار برنډې ته راووتو نو تاسو بیا درته دا کور ښیم چې ډېر ښکلی کور دی، ماشاءالله د سعودي عرب مسافر دی، هغه ځان له ښکلی کور جوړ کړی. لاندې چې کوم ماربل لګولي نو دا زیارت ماربل لګولي، ډیزاین یې پکې ډېر ښایسته ډیزاین کړی، زما خو ډېر زیات خوښ هم شو. خو ګیر چاپېر یې ماشاءالله په کمرو په کړکو په چتونو په سیلینګونو په هر څه باندې هم حد کړی دی. زما د ملګری پکې لګیا ما ته ویل ته خپلې ویډیوګانې جوړه خو دلته کې کار لم پکې کله ناکله راځه. ما ورته ویل صحیح ده، تر دې چې زمونږ کله کار فاینل شو تاسو ته زه فاینل ریزلټ د دې ښیم چې زمونږ کوم لاندې ماربل مونږ پالش کړو نو هغه څومره چمک وی، مکمل ساس کې اوبه هم پرې نشته، دا وچ دی خو دې له مونږ پالش وکړل نو ځکه دومره زیات ښکلی شاینینګ او مزېدار ښکاري. نو په دې ټیم کې مونږ د مالک سره حساب کتاب وکړو. هغه ته مو ویل چې یاره ته زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ باقي پاتې کمې کېږي هغه راله راکوه. خو هغه ویل چې یار واقعي د ستاسو کار زما ډېر خوښ شو. نو دلته کې چې کله په کټ کې کېناستو مونږ چینچۍ ولرو، خو دا انجن مونږ د دې چینچۍ ولرو، دا زمونږ یار دوست سړی دی او ده ته ویلو چې مونږ له به انجن راوړي. دا راورسېدو بس دی اوس د دې نه پس خپل انجن وړي، انجن او مشین هم ورخېجه او ده ته ما ویل ځه په وړاندې خو خیال کوه چې خوږ راخوږ نشي، نه انجن ته څه نقصان وسي. نو هغه رانه مخکې شو، مونږ ورپسې شاته شو. دې ډاګ کې مازدیګری مونږ چوټي کړې وه چې ډېر زیات رش و، کرکټ پکې شروع د روژې میاشت هم وه. د دې خلکو ډېرې زیاتې مزې دي ځکه چې تاسو لیدی شئ چې کرکټ کوي او یو درز غوبل یې راغستی دی. نو مونږ چې کله دلته کې دې غټ نیر ته راورسېدو په دې باندې به اوس ځو کلي ته. تر دې چې مونږ خپل کلي ته راورسېدو زه تاسو ته اوس ښیم چې زمونږ په کلي کې نن سبا د سبزۍ موسم دی، په سبزیانې ډېرې زیاتې کېږي. نو الله هم خوشحاله ساته. په دې ځای کې به زه خپل ویلاګس ختم کړم، ملاویږو پر روان ویلاګس کې. خدا حافظ، تھینک یو.